رسول صلی الله علیه وسلم هغه کسانو کې نه و چې الله رب العزت وله پراخه دنیا ورکړې او سمه ډېره ورکړې او په دې کې د الله حکمتونه او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم پخپله وایي چې د ټول نه زیاتې سختې هغه په انبیاو باندې راځي بیا چې څوک د هغوی په لار روان نو دا خبره د مکې مشرکانو په ذهن کې دا وه وی که دی یقیني پیغمبر ژوند د غریبۍ ژوند رسول صلی الله علیه وسلم هغه کسانو کې نه و چې الله رب العزت وله پراخه دنیا ورکړې او سمه ډېره ورکړې او په دې کې د الله حکمتونه او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم پخپله وایي چې د ټول نه زیاتې سختې هغه په انبیاو باندې راځي بیا چې څوک د هغوی په لار روان نو دا خبره د مکې مشرکانو په ذهن کې دا وه وی که دی یقیني پیغمبر وی نو د ده به بنګلې وې د ده به دا وې د ده به دا وې د ده به دغه وې او دا غلطه خبره ده الله رب العزت چې د بنده سره محبت کوي د هغې نښه دا نه دی چې دنیا وله پراخه ورکوي که چېرته د الله رب العزت د محبت د بنده سره نښه دا وی چې دنیا پراخه ورکوي نو بیا به دلته د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وی هغه له خو پراخه دنیا نه وه ورکړې او دا ذهن د بعضو زموږ د زمانې د خلکو هغه دا چې الله په چا سخته راولي نو الله به د ده نه ناراضه نو بیا به دلته د پیغمبر په باره کې څه وایو سخته خو په هغه باندې مو وکنه نو که چېرته دا سخته نښه د الله د ناراضګۍ نو بیا به د نیکانو خلکو په باره کې موږ څه وایو والعیاذ بالله چې دوی نه الله ناراضه نو دا خبرې دواړه چې کومې دي دا غلطې دي ثم قال به دا وویل کله چې په سورلۍ باندې سور شو دی وویل اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعه یا الله زه حج کوم چې په هغې کې ښودنه او شهرت نه وي د ریاکارۍ نه صفا حج کوم بیا لاندې وایي چې څوک د عمرې په اراده روانېږي نو بیا دې داسې وایي چې اللهم عمره لا ریاء فیها ولا سمعه یا الله عمره کومه چې په هغې کې ریاکاري نه وي په هغې کې اورونه نه وي په هغې کې شهرت نه وي ښودنه نه وي اوس دلته یو مسله دا نیت نه دی نو چې نیت شو نو بیا خو په ژبه وکړو بارک الله فیک لکه رابه شي اوس رسول الله وسلم داسې ویل اللهم لبیک عمره یا الله زه حاضر یم زه عمره کوم یا زه حج کوم یو سړی به وایي چې تاسو وایي چې په خوله باندې نیت ویل نشتي په بل یو ځای کې موږ ته څوک شبهه نشي پیش کولی خو دلته پیش کولی شي چې د دې څه مطلب دی دا په خوله باندې ده ونه وي ګوره نیت اخو د کور نه ده کړی چې زه حج له روان یم اخو اراده وکړه دلته صرف په عبادت کې ننوتی دي بس چې یعنې یا الله زه ورننوتم او داسې بندګي ستا کوم چې په هغې کې به ریاکاري نه وي په هغې کې به ښودنه نه وي هغه به خالص ستا دپاره نو نیت ځان له شی دی او دلته دا ذکر ځان له دی ګورې دا یاده کړي نیت خو چې څوک حج له رواني او 1000 کیلومتره لارې مکې ته یا د دې نه زیاته یا کمه په دې ثابته لاره ده ته پته نشي دی چېرته روان دی او بې ارادې بې نیته روان دی ځان سره احرام راغستی دی که نه دی هلته یې بندوبست کړی دی هوټل یې ځان له نیولی دی پوره رابطې کړي دي نو که دې ته ته اوس وایي چې لا د اوسه پورې مې نیت نه دی کړی نو سړی به وایي چې دا آخر کم نیت دی چې ته به یې کې چې تا 900 کیلومتره لار وواله 800 500 د اوسه پورې ته وایي زه لا خبر نه یم فی الحال نو نیت چې دی دا دقه دی کم چې ته د کور نه راوتې او ته اراده کړې وه دغې ته نیت وایي خیال هم دی که نه اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعه یا الله داسې حج کوم چې نه به پکې ریاکاري نه به ښودنې نه به اورونې دا ورسوئ دا دعا او دا حدیث د دغه تصویرانو دې شوقیانو ته او د ویډیوګانو دې شوقیانو ته او دا تازه تازه اپډیټونه چې ورکوي دوی ته چې دلته خو رسول الله وسلم وایي چې یا الله داسې عمره او حج کوم چې به یې کې به ریاکاري نه وي چا ته یې نه ښیمه یعنې خالص ستا دپاره درځم او ستا د راضي کولو دپاره یې کوم بیا وایي د تلبیې الفاظ تلبیه هغه لبیک اللهم لبیک چې د دې ډېر الفاظ راغلي دي
مستحب طریقه دا ده چې نن سبا پې اکثر خلک عمل نه کوي. مستحب او سنت طریقه دا ده چې احرام واچې که هغه د حج او که د عمرې، او د هغه کعبې د لیدو پورې د طواف د شروع کولو پورې به تلبیه وایي. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. دا به هغه د کوم ځای پورې به وایي؟ د طواف د شروع کولو پورې به وایي. او مستحب طریقه دا ده چې نارینه به یې په زوره وایي، زنانه به یې په پټه وایي. او په دې کې راته هم دا فایده ذکر کړو. بعض خلک دا اجتماعي طریقې سره وایي، اجتماعي طریقې سره صحابه کرامو نه ده ویلي. مخې ته یو کس وایي لبیک اللهم لبیک، شاته ټول لیږي، یا یو نه وایي خو ټول په یو ځای لیږي. ها که چېرته داسې وشي چې دوی لیږیا جدا جدا وو، خو صدفه داسې شوه چې برابر شو، نو دا اراده نه ده چې موږ اجتماعي وایو، خو دوی دا تلبیه برابر شو، نو دې کې څه حرج نشته. خو قصدن د اول نه شروع داسې کول چې موږ به په یو ځای وایو، یا یو کس به وایي په هغه پسې بیا موږ وایو، نو دا طریقه د صحابه کرامو نه وه چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره حج او عمرې کړي دي. د تلبیې الفاظ چې کله یې ووایې تلبیې الفاظ پوه شي چې تلبیې ډېر الفاظ دي، ځکه که الفاظ یې ډېر نه وی نو بیا به یې داسې عنوان یې ښودی او تلبیه، بس یو تلبیه به یې ذکر کړی. اولنی روایت د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی، په صحیح بخاري کې دی، صحیح مسلم کې دی، امام ترمذي هم راوړی دی. ان تلبیة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم تلبیه دا وه لبیک اللهم لبیک، حاضر یم ای الله حاضر یم، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر یم نشتی برخدار ستا زه حاضر یم، ان الحمد والنعمة لك والملک، یقینا ټول د کمال صفتونه ټول نعمتونه ستا د طرف نه دي او ټوله باچایي ستا ده، لا شریک لک نشتی برخدار ستا. دا تلبیه ده. خو دې ته سوچ وکړئ ګوره دا تلبیه ټول توحید دی که نه؟